یو سپین ږیری سړی خپل مسیح ته د ژوند په اړه درس ورکوي او ورته وایي په ما کې دننه د دوو لیوانو ترمنځ شخړه روانه ده. یو لیوه ډیر بد دی، یعنی دا لیوه له کینې، غصې، حرص، خودخواهۍ او کبر څخه ډک دی. بل لیوه ډیر ښه دی، یعنی دا لیوه له سولې، مینې، خوښۍ، مهربانۍ او عاجزۍ څخه ډک دی. دا ډول جګړه ستا په دننه کې هم روانه ده او د ځمکې پر مخ هر څوک ورسره لاس او ګریوان دی. لمسی یې د یوې شېبې لپاره په فکر کې لاړ او غلی شو. بیا یې پوښتنه وکړه، نیکه جانه، کوم لیوه به یې وګټي؟ سپین ږیري سړي وخندل او ځواب یې ورکړ، هغه لیوه به یې ګټي چې ته ورته غذا ورکوې. د کیسې پند: هر څوک د ښو او بدو اعمالو د ترسره کولو توان لري. دا زموږ مسؤلیت دی چې حقیقت ته غاړه کښېږدو او تل د ښو اعمالو د ترسره کولو هوډ وکړو او له بدو اعمالو څخه ځان وساتو.